د لوی څښتن تعالی په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله ستاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې د تجوید درس ته بیا هم ښه راغلاست. نو دې ځل بیا یو ځل ستاسې په درانه چوپړ کې حاضره سوم تر څو تاسو ته د تجوید درس وړاندې کړم. په دې هیله چې هغه نور درسونه ستاسو د پام وړ ګرځېدلي اوسي او عمل مو پرې کړی اوسي او دغه نننی درس هم ستاسو د پام وړ وګرځي. نو زموږ نن ورځ د تجوید درس د 18 آیت نه ده تر 19 آیته پورې د تیرو خپرونو په څېر به یې لومړی تاسې ته تلاوت کړم. هر تلاوت زه کوم د زړه په غوږونو واورئ او د زړه تنده مو پرې ماته کړئ. نو بیا به تاسو ته زه یو آیت تجوید سره تعریف کړم. نو مخکې له دې چې تاسو ته د قرآن عظیم الشان تلاوت پیل کړم، مخکې له دې به تاسو دا خبره وکړم چې قرآن عظیم الشان زده کړئ، عمل پرې وکړئ او تر نورو مسلمانانو یې ورسوئ تر څو الله تعالی موږ ته خپله رضامندي را نصیب کړي. نو اوس راځو خپل تلاوت پیلوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. درنو لیدونکو ما تاسو ته 2 آیته تلاوت کړل. اوس به یو آیت په تجوید سره تاسو ته تعریف کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. صم بکم. صم دلته صوت تفخیمه ده کېږي یعنی ډکه، دلته میم کې غنه هم کېږي او اخفای شفوي هم کېږي. اخفای شفوي په معنا دې یعنی پټه اخفا کېږي. صم بکمن. بکمن کې دلته اظهار کېږي ځکه چې د تنوین نه بعد د اظهار حروف راغلی ده عین. عمیان کې دلته اخفا کېږي. فهم ها د حلق له اولې حصې څخه لا یرجعون را تفخیمه ده کېږي عین د حلق له اولې حصې څخه ده کېږي. عون واو مده حروف ده کش کېږي. یو ځل بیا زه تاسو ته ولولمه. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. صدق الله العظیم. قدرمنو لیدونکو لومړی ما تاسو ته 2 آیته تلاوت کړل او بیا مې یو آیت په تجوید سره تعریف کړل. نو دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا چې زه ستاسې په درنو چوپړ کې حاضرېږم تاسې په ټول پاک رب سپارم ښاد خوشحاله او بریالي اوسئ. اللهم نور قلوبنا بالقرآن آمين وزين أخلاقنا بالقرآن آمين وأدخلنا في الجنة بالقرآن آمين ونجنا من النار بالقرآن آمين يا رب العالمين.